بې غیرته بې هدفه ژوند کوي. هغه له کور نه وځي او ډېر وخت په کمپیوټر او موبایل کې تیروي. ملګرو سره لډو وهي او بد عمل لري. له ژوند یې ناراضه دی او د نورو خلکو نوکري کوي. داسې وظیفه لري چې هیڅ یې خوښه نه ده. شپه هم ګیم وهي. با غیرته. غیرت با هدفه ده. ځواکمن مغز او اندام لري او کوم څه چې وغواړي ترلاسه کوي او د چا نوکر نه دی. سلامونه. زما بوډا پلار هره ورځ کار کوي او زه په کور ګیمونه وهم. زما له کار کولو او زحمت ویستلو بد ایسي. غواړم ټوله ورځ ګیمونه ووهم، خو کله کله د ګیم په منځ کې راته داسې پیامونه راځي چې نادیده نیول یې ناممکن دي. وخت دې په خیر. د سپین ماموریت نه تاسو ته دا پیام کیږي. ته په تېرې اونۍ کې لږ تر لږه هره ورځ 6 ساعته په ګیم وهلو ضایع کوې. په دې ساعتو کې دې درس ویلی شو، پلار سره دې مرسته کولی شوه، عبادت دې کولی شو، نو ملګرو سره دې خبرې کولی شوې او نړۍ کې د مثبت بدلون راوستلی شو. پس څنګه دی چې ګیم وهل بند کړي او سپین ماموریت پیل کړي؟ که زموږ وړاندیز ونه منې نو د بې غیرتۍ پاسپورټ درکول کیږي او د بې غیرتو په ډله کې شاملیږي. دا یعنی بندیزونو سره مخ یې، نو بیا فکر وک. آفرین. اوس نو تر 2 ورځو هیڅ ډول ګیم نشي وهلی او د دې ټاکنې له امله باید 2 ورځې ریښتینی ژوند وکړي. په ما یې د ټولنیزو رسنیو نړۍ بنده کړه تر څو د ریښتیني ژوند واقعي تجربه ولرم. دا ورځې یعنې له سختیو سره مخ کېدل. زما په جیب کې د ملي بس کرایه هم نشته، ځکه نور باید خپل مصرف په خپله ورکم. 15 روپیو باندې به زه اوس څه وکم؟ ته راځه چې یو بلې لوري ته لاړ شم، یو څه به وشي. دلته څه روان دي؟ دا څنګه ځای دی؟ فکر کوم د بې غیرتو ښار به وي. دا ماما خیرات غواړي، د حالت ولې داسې شوی؟ شاید زما په څیر کارونه یې ځوانۍ کې کول. راځه ماما به راضي کم چې د کمرې په مخ کې زما کومک واخلي. داسې به مشهوره شم او عصري خیرات خوري به پیل کم. دا یعنی غریبو ته لږ پیسې ورکه، بیا یې ویډیوګانو کې خپروه چې نور تا ته پیسې درکړي. دا وګورئ، بیچاره مرستې ته اړتیا لري، نو ما ورته پیسې ورکړې، تاسو هم پیسې راولېږئ چې ورسره مرسته وکړو. مبارک. ومو لیدل چې ته د غریبانو سره مرسته کوې او د همدې امله به موږ تا سره مرسته وکړو تر څو د کار ته دوام ورکړی شي. یو چا درته $650 لیږلي چې نورو خلکو سره مرسته وکړي. ښه نو اوس مې دا دی کار جوړ شو. څه ښکلې جیلۍ ده. ته راځه ورته لږ وخاندم لکه چې خوښ یې نه شوم. دا خو بل چا سره پیامونه کوي، څنګه ورته ګپ ورکم؟ سپین ماموریت ته ستا شکایت شوی. فکر نه کوي چې ته هم خور لري او یو څوک ورسره ستا په څیر رویه کولی شي؟ له همدې امله موږ ته د 2 نورو ورځو لپاره جزایي کوو او باید ټولنه کې رښتینی ژوند وکړي. نو باید تر 14 ورځو خپله ګېډه خپله مړه کړي. زه له ملي بس په غوسه راووتم، نو دې سړي راته وویل چې زه دې تر کوره رسولی شم. ده ته هم د سپین ماموریت لخوا کارونه ورسپارل شوي چې یو له هغو نورو سره مرسته ده. خو دې سړي د سپین ماموریت 99 کارونه ورپوره کړي او اوس یوازې 1 باید نور پوره کړي. هغه وایي چې په پیل کې سخته وه چې ګیمونه او ټولنیزې رسنۍ پرېږدي. حتی د سپین ماموریت له مشر شکیب نه یې کرکه کوله او دغه خبرې ورباندې بدې لګېدې. خو له کله چې عملي کړي اوس ښه کور لري، موټر لري، اړیکې یې خلکو سره ښې شوي او خپل ریښتینی ژوند یې د ګیمو په شکل جوړ کړی. له سختیو سره مخ کېدل خو ګیمونو کې هم وي، ماغزه خرابېدل خو هلته وي، چغې وهل خو هلته وي، سختي هم وي، ولې ګټه یې څه شی ده؟ ولې د ګیمو سختي په ریښتیني ژوند کې نه وینو؟ زه په ملي بس کې د تلو پیسې نه لرم، خو ده زما نه په ځوانۍ کې شخصي موټر اخیستی. شاید ټولنه موږ ته دوکه راکوي، شاید زه په غلطه روان یم. جالبه ده چې دا سړی وایي ژوند سخت دی. هیڅکله اسانه نه و. د بهتره ژوند درلودو لپاره باید له سختیو سره مخ شو، باید تسلیم نشو، باید له هر هغه څه چې ویریږو له منځه یوسو. پیسهداره خلک موږ غریبو ته سمه لار نه ښیي، بلکې موږ کنټرولوي. زموږ په پیسو خپل عیش و عشرت کوي.
کله په یو نوم او کله په بل نوم له موږ پیسې اخلي، خو رښتینې لاره موږ ته نه ښایي. دغه خبرې دي چې سپین ماموریت خلکو ته افشا کوي، خو ایله ده دا ځل پرې دا پیسهداره خبر نه شي. مونږ یې خبرې واورېدې، سپین ماموریت بند کوي، کنې خلک به هوښیاره شي. دا چې تا خلکو ته رښتیا ویلي، اوس موږ په څیر ستونزه کې. د دې لپاره چې له مفسدو سره وجنګېږو باید ډیر ځواک او مالي ملاتړ ولرو. نو هیله ده چې رښتینو مبارزینو ته ووایي تر څو په دې برخه کې مرسته وکړي. دوی راته بهانې جوړې کړي، زموږ مالي سرچینې یې رابندې کړي تر څو نور خپل کار ته دوام ورنشو کړی.